کربلا شهیدانو د څلوېښتۍ په یاد کې په ټول پاراچینار کې جلوسونه او مجلسونه ویستل شوي وو چې پکې ګڼ شمېر عزادارو ګډون وکړو. دغه جلوسونه چې سهار 8 بجې ویستل شوي وو تر ماښامه پورې جاري وو. د عزادارۍ جلوس کې شرکت کوونکو لپاره ځای په ځای سبیل او د نیاز بندوبست شوی وو او په ټولې ضلع کې سخت سکیورټي انتظامات کړی شوي وو او د پاک افغان پولې نگراني هم سخته کړې شوې وه. د بلډ بانک او د هسپتال لخوا د عزادارانو لپاره طبي امدادي کیمپونه هم جوړ کړی شوي وو او د زنجیر ویلې نه ژوبل شوي عزاداران په امبولانسونو کې او په نورو گاډو کې کیمپونو ته یوړل شول. د کربلا شهیدانو څلوېښتۍ په مناسبت سره په ټولې ضلع کې موبایل او انټرنیټ سرویس بند کړی شوی و چې د هغې له کبله خلکو ته ډېر مشکلات ورپېښ وه. د شال نیوز دپاره مصطفی خان، پاراچینار ضلع کوروم.